السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم و بعد. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یاره یو دکان په پګړۍ باندې اخیستل، دې ته د پېښور خلک پټکی وایي، اردو کې ورته پګړي وایي، پګړي، او پګړۍ هم ورته په پښتو کې وایي. نو د دې وایي اخیستلو، دغه د پګړۍ اخیستلو شرعي حکم څه دی؟ د خو تعبیر بل رنګي کړی دی. اوسه پورې چې موږ خپل هم کاروبار سره وابسته خلک یو، نو اوسه پورې چې موږ کوم د پټکي یا د پګړي دغه لیدلی دی، نو هغه لږ بدل دی. هغه داسې وي چې یو دوکان یو چا نه په کرۍ نیولی، لکه سوچ وکړه زه او تاسو، زه مالک یم او تاسو کرایدار یې، زه ورکه الټه به یې کړو، ته مالک یې او زه کرایدار یم. نو ما دوکان تاسو نه ونیو او په کرۍ مې د نه ونیو په 10,000 روپۍ مثلا، یا په 15,000 روپۍ کرۍ، 15,000 زه بیا زه دا دوکان مشهور کما. نو چې کله دا دوکان مشهور شي چې دا بیا زه بل چاته پرېږدم، نو فری ورته نه پرېږدم، ورته یم چې دا دوکان ما مشهور کړی دی او د دې مشهورتیا به ما ته پیسې راکوئ. نو دغه زه ترې 12 لکه روپۍ اخلم، بیا د دوکان درته پرېږدم. کله دا ډېرې اوچتې مې په دې غټو غټو مارکیټونو کې، مشهورو مارکیټونو کې دا 40 لکه او 50 لکه روپۍ اخیستلی کېږي باقاعده طور سره د دې پټکي په نوم باندې. نو بیا به درته دا پرېږدم. نو هغه چې کوم اصل مالک دی هغه ته بیا هم همغه 15,000 روپۍ کرۍ ورځي. نو عام طور سره دلته چې کوم د پټکي کوم تصور دی یا د پټکي کوم مصداق دی، بظاهر موږ ګورو هغه مصداق یې دغه دی چې دا دلته دا خلک کم یو کوي. نو دغه خو ناروا دی، ځکه دا ناروا دی چې دې کې باقاعده طور سره لکه د حقوق مجرده و ما دوکان مشهور کړی. نو اوس دا خو ضروري نه ده چې دا مشهور دوکان نه به بیا خلک سوداګانې اخلي، دا خو ضروري خبره نه ده. نو د دې وجې نه حقوق مجرده دلته خرڅول دی، او بیع د حقوق مجرده و دا په شریعت کې ناروا ده. نو دغه پټکي په سر پیسې اخیستل دا حرام او ناجایز دي. او دا تاسو چې کوم تصور پیش کړی دی، نو که دا ور سره مخکې شرط ږدي، نو دا بیا بیع کې شرط دی، او دین نبی رسول الله صلی منع فرمایلی، نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع و شرط. نو دا خو بیا هغه شرط دی، دا په هدایه کې دا مسله شته. که چېرته بیع کې احد المتعاقدین داسې شرط ولګوي چې یو بل ته ګټه لکه راجع وي، فایده یو ته رسیږي، نو دا شرط فاسد دی. او بیع په شروط فاسده او سره فاسده وي او ملک پکې خبیث وي، دغه پیسې بیا واجب التصدق دی، او دا دته خوړل ناجایز او حرام دی. او دا د پګړۍ چې کوم دغه تصور دی یا د پټکي کوم تصور دی، دا هم ناروا دی. دا مثلا احسن الفتاوا ډېره مزیداره لیکلي، 6 جلد دی او 528 نمبر صفحه ده، باب البیع الفاسد والباطل. صحیح دی. د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره جامع الفتاوا 15 ځل حل کړي. نو یو ځل یې حل کړي دا په 6 جلد دی او 409 نمبر صفحه ده کتاب الاجاره کې. د قرنګي دا مسله فتاوا حقانی هم حل کړي. فتاوا حقانی 6 جلد 215 نمبر صفحه ده، پگڑی دے کر دکان یا مکان کرایہ پر لینے کا حکم. دے وہی دکان یا دیگر کاروباری مکانات پر پگڑی دینے کے 2 صورتیں ہوتے ہوئے او دې کیسه وسره کړي، د اخر کې دا رشوت دی او دا ناروا عمل دی، او رشوت شریعت کې ناروا دی. نو فلهذا دام ناروا دی. د قرنګي فتاوا عثماني دا مسله 3 ځل حل کړي. فتاوا عثماني 3 جلد 403 نمبر صفحه د کتاب الاجاره. پګړي کی شرعي حیثیت، بیا وی پګړي کی کا حکم دی، مروجه پګړي کا لین دین شرعاً جائز نہیں ہے. او بیا وګد بحث ور باندې کړي، دا بیع د حقوق مجرده او دا بیع د حقوق مجرده دا شرعاً ناروا ده. د قرنګي دا مسله شمس الفقهاء مفتی محمد فرید رحمه الله حل کړي. فتاوا فریدیه 3 جلد او 420 نمبر صفحه ده، باب الزکات فی الاموال کې دا مسله حل کړي. او د قرنګي دا مسله فتاوا محمودیه ډېر مفصله او مزیدار حل کړي. فتاوا محمودیه 14 جلد 532 نمبر صفحه ده، باب الاجاره الصحیحه، مکان کې پګړي لینا. نو وګد بحث ور باندې کړي. خلاصه د خبرې بداوي چې د پټکي په نوم باندې د چا نه پیسې اخیستل دا شرعاً ناجایز دي، ځکه دا بیع د حقوق مجرده ده، او بیع د حقوق مجرده او شرعاً ناروا ده. السلام علیکم ورحمت الله.